خیر دې ته یې مه منه خو ښه قرآن ویلی خیر دې ته یې مه منه خو ښه قرآن ویلی او ماته دې چې کړی او هغه قرآن ویلی او خیر دې ته یې مه منه خو ښه قرآن ویلی ماته دې چې کړی او هغه قرآن ویلی او تا لوز په قسم کړی ما هم توبه په قرآن تا لوز په قسم کړی ما هم توبه په قرآن زه قرآن ویلی یم او ته قرآن ویلی. سلامونه مې واخلئ ستاسو ورور ستاسو ملګری شزیب مسوم یم په پروګرام د نن مازدیګر کې. ملګر د نن مازدیګر مو ګران ملګري خوږژبي شاعر پرمانویان صاحب خواله راوړی دی او ډېرو ملګرو میسیجونه کول کلونه یې کول چې یو ځل بیا وینه پروګرام ریکارډ کا نو ملګرو غوښتنه مو بوزي کړه هر څه چې اویان صاحب نه څه اورو. اویان صاحب سلامونه مې واخله. وعلیکم سلام مسوم صاحب تو سره پرخر صاحب یمو خوږ ملګره سلیم خانی ډېره مننه مو کوم چې دویم ځل تاسو زه د دې جوګه وګڼله چې مو ته مو دلته تشریف وروړو او زه خو یم چې که د نن مازدیګر مو په نیمه باندې داسې ده چې نیم تاسې رغولي او نیم موږ رغولي یو په شریکه به مو وي او ډېره مننه مو کوم چې څومره مننه مو وکړه ابو کامئ. ډېره مننه پروګرام څخه پاته ده چې موږ یې شعرونه وي غزل وي نو مینهوالو ته دومره غوښتنه یې کړې ده نو مینهوالو ته څه ډالۍ کړه. ډېره مننه به دي. مننه ټول نه مخکې څو شعرونه دي د یوه کتاب او د مو ملګري هم فرمایش کړه سلیم چې خیر دې ته یې مه منه خو ښه قرآن ویلی خیر دې ته یې مه منه خو ښه قرآن ویلی او ماته دې چې کړی او هغه قرآن ویلی او خیر دې ته یې مه منه خو ښه قرآن ویلی ماته دې چې کړی او هغه قرآن ویلی او تا لوز په قسم کړی ما هم توبه په قرآن تا لوز په قسم کړی ما هم توبه په قرآن زه قرآن ویلی یم او ته قرآن ویلی. مننه تا لوز په قسم کړی ما هم توبه په قرآن زه قرآن ویلی یم او ته قرآن ویلی. هغې نه بعد کې یو غزل ده روماني غزل د مسوم صاحب چې ته نه منې زه داسې هم کولی شم خو نه ته نه منې زه داسې هم کولی شم خو نه قسم دی وچ په زور دی خپلولی شم خو نه چې بیګا ته په محفل کې په توده نظر در ګورم بیګا ته په محفل کې په توده نظر در ګورم د هس خوندې دی اور کې سوځولی شم خو نه. مننه چې یا پرېږده ته به څه یې زه دې پېژنم سړیه یا پرېږده ته به څه یې زه دې پېژنم سړیه په نیم انکار دې مرګ ته رسولی شم خو نه. مننه یا پرېږده ته به څه یې زه دې پېژنم سړیه په نیم انکار دې مرګ ته رسولی شم خو نه. خندا د ستا په شونډو زما خپله مجبوري پرخر صاحب خندا د ستا په شونډو زما خپله مجبوري کیني لکه د ځان دې ژړولی شم خو نه. او چې دا کس مې روزانه له احساساتو سره چیړي دا کس مې روزانه له احساساتو سره چیړي چې ته وایې لالیه زه به غلی شم خو نه. او چې د غلو سترګو د غله نظر په غلا غله شرارت د غلو سترګو د غله نظر په غلا غله شرارت فرمانه له زړګي دې خلاصولی شم خو نه. مننه. ډېر زبردست اویان صاحب که مینهوالو سره څه نور غزل یا شعرونه شریکي ډېره مننه. مننه کوم د څو شعرونه دي مسافرو ته ډالۍ وي بالخصوص مو خوږ تره میرخدین خادم صاحب ته او ویسرای مو خوږ ملګری جنجلي ملنګ صاحب ته دا شعرونه ډالۍ چې قسم دې پټ په زړه کې قتلېدمه درنه تلمه قسم دې پټ په زړه کې قتلېدمه درنه تلمه د زه چې په خندا رخصتېدمه درنه تلمه او ما وی الله خبر دی بیا به کله میلاویږو ما وی الله خبر دی بیا به کله میلاویږو په شا به مې کاته ودرېدمه درنه تلمه. مننه ما وی الله خبر دی بیا به کله میلاویږو په شا به مې کاته ودرېدمه درنه تلمه. او د ژوند د آخري سلګۍ طاقت راته معلوم شو د ژوند د آخري سلګۍ طاقت راته معلوم شو جانانه چې له تا نه بیا لیدمه درنه تلمه. او ما وی چې رویښ نشي زما هسې زړه نری دی ما وی چې رویښ نشي زما هسې زړه نری دی د شپې په ماشومانو ګرځېدمه درنه تلمه. مننه ما وی چې رویښ نشي زما هسې زړه نری دی د شپې په ماشومانو ګرځېدمه درنه تلمه. دوه درې شعرونه نور دي بې غزل پیش کوم چې یو ټیک مې ورلکې نه خو وربلکې مړه بس یو ټیک مې ورلکې نه خو وربلکې مړه بس دا خوب راله نږدوي غزل کې مړه بس. او
یا چې خان نه کوم هیچ چاته د ستا د راز خبرې نه کوم هیچ چاته د ستا خان نه کوم هیچ چاته د ستا د راز خبرې سنبالې مې کړې ټولې په ګوګل کې مړه بس او ګیلې معنې دې څه شوې د څو ورځو مروره ګیلې معنې دې څه شوې د څو ورځو مروره رضا مې کړې د سترګو په زنبل کې مړه بس او غزل ده چې ماتر پکې دې تا مخصوصومه ماتر پکې دې تا مخصوصومه دې چنار کې دې اشنا مخصوصومه او دا د وخت یاران مې چرته هم پرېښودی شي دا د وخت یاران مې چرته هم پرېښودی شي قافله کې ځان تنخوا مخصوصومه مننه دا د وخت یاران مې چرته هم پرېښودی شي د قافله کې ځان تنخوا مخصوصومه او زه د تا په شان مین نه یم قربان چې زه د تا په شان مین نه یم قربان چې کله او کله دا مخصوصومه او مننه چې محفل کې یم هم مې نه هېرېږي چې محفل کې یم هم مې نه هېرېږي تنخایۍ کې خو د لا مخصوصومه چې محفل کې یم هم مې نه هېرېږي تنخایۍ کې خو د لا مخصوصومه زه چې چېرته څوک د خان تبیدار وینم زه چې چېرته څوک د خان تبیدار وینم تصویر مې د بابا مخصوصومه مننه زه چې چېرته څوک د خان تبیدار وینم تصویر مې د بابا مخصوصومه او ستا په وړاندې چې د مړه خلک دفن کړم ستا په وړاندې چې د مړه خلک دفن کړم کندې ژوند د تا به بیا مخصوصومه او ستا په وړاندې چې د مړه خلک دفن کړم کندې ژوند د تا به بیا مخصوصومه د تیرا د واورو یخ را باندې لګي د تیرا د واورو یخ را باندې لګي زه چې دلته کې خوا مخصوصومه د تیرا د واورو یخ را باندې لګي زه چې دلته کې هوا مخصوصومه فلسطین دی که کشمیر دی او که شام دی فلسطین دی که کشمیر دی او که شام دی پکې درد د پښتونخوا مخصوصومه او یا چې لیونیه په مرګي به مې هېرېږي لیونیه په مرګي به مې هېرېږي لیونیه یا خو سا مخصوصومه لیونیه په مرګي به مې هېرېږي لیونیه یا خو سا مخصوصومه او په زور مې د زړه ویسته یې فرمانه او په زور مې د زړه ویسته یې فرمانه خو کمی دې خامخا مخصوصومه ډېره مننه مسنس